ښځې په ویډیو کال باندې خپل یار سره خبرې کړي دي او بیا یې هغه راغوښتی دی، بیا ورسره کوم بېهوده کارونه کړي دي، نو دا به تاسو هم دلته وګورئ. قدرمنو، نن سبا چې خلکو په کورونو کې موبایل پرېښي دي، نو د هغې انجام هم ډېر زیات خراب اړخ ته روان دی، ځکه چې د کورونو ویډیوګانې وایرل کېږي، د کورونو وایس ریکارډینګونه وایرل کېږي. معلومه نه ده چې دا کوم خلک او څنګه وایرل کوي. نو د دغه هر څه په باره کې موږ تاسو خبرو، بیا در سره دغه ویډیو هم شریکوو، نو تاسو به دا هر څه په خپلو سترګو وګورئ او تاسو به بیا دا فیصله وکړئ. نن در سره دغه ویډیو هم شریکوم. قدرمنو، داسې یو جینۍ چې کلیواله جینۍ ده، په کور کې موبایل او د موبایل د لارې خپل اشنا سره رابطه کړې ده. بیا دغه رابطې نه پس دوی یو بل ته ټایم ورکړی دی، وخت یې ورکړی دی او دغه یو بل سره ټایم فکس کړی دی. نو دا جینۍ هم ورته راوتلې، نو دومره قمقلتوب چې بیا دوی کړی دی چې نامحرم دي، یو بل سره میلاو شوي دي او د هغې نه پس بیا دوی په لاره کوڅه کې ولاړ دي او د بېهوده عمل یې کړی دی، د ځان ریکارډینګ هم کړی دی. نو دغه خبرې دغه هر څه به هم تاسو هم دلته وګورئ، دغه ویډیو به هم وګورئ. د دې نه پس بیا د دوی نه دغه موبایل معلومه نه ده چې ورک شوی دی او یا که دا د هلک د دې جینۍ د بلیک میل کولو یا د بیا دپاره د مجبورولو دپاره دوی دغه ویډیو ریکارډینګ ځان سره ساتلی و، خو بیا دغه ریکارډینګ په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی او د وایرل کېدو نه پس بیا دغه جینۍ چې دغه هم ویل کېږي چې اوس نشته دی، ورکه ده. یاره موږ به دا ووایو چې ډېر زیات د افسوس مقام دی. کوم خلک چې په کورونو کې موبایل یې پرېږدي، پکار دی چې په هغې باندې کلک نظر هم وساتي. کلک په هغې باندې د نظر ساتلو مقصد دا دی چې هغه د کور ښځو ته یا د کور داسې نوي بلوغت ته رسېدلي جنکو ته لاسته ورنشي چې بیا وروسته د شرم د بربادۍ او د کور د بېعزتۍ سبب جوړ شي. ستاسو زما د دې پیغام په باره کې څه نظر دی؟ خپل نظر ضرور سره شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.